السلام علیکم. زه غواړم یو بین‌المللي رول تاسو سره شریک کړم، یو قانون چې واقعا د خلکو د ژوند بدلون نتیجه ته جوړه شوې ده، او که ته غواړې خپل ژوند مثبت بدل کړي نو دا حتما دا رول تعقیب کا، خصوصا هغه روم د چې هغه متعلمین دي، کارم کوي، فامیل هم لري او غواړي پاینده کې اوس شي جوړ شي، نو دا رول حتما تعقیب کړئ. دا رول څه شی دی؟ اته درې دفعې اته، چې درې دفعې اته سره جمع کړي دا 40 کېږي. ورځ 40 ساعته ده، دا باید په درې تقسیم شي، چې تقسیم درې شو نو هغه موږ نتیجې ته رسیږو، اته ته رسیږو. اول اته ساعته باید کار وکړي. ګورئ، کار کول د دې معنی نه ده ته څومره ډېر کار وکړې دلته به نتیجه ډېره وي، نه، ته څومره مفید کار وکړې نتیجه به ډېره وي. د دې معنی څه ده؟ که یو ځای کې ته 100% خپل فعالیت وکړې 80% نتیجه ته راوړلی شي. که ته یو ځای کې 80% فعالیت وکړې تا ته 100% نتیجه نه راوړي، ځکه که ته صحیح کار نه کوې، توجه د کار کې نه، فکر د تقسیم دی، یا ته په وړو شیانو لګیا نه، بعضې وخت کې ته په خپل تجارت کې لګیا نه، په تجارت سر باندې کار کوې. دا به زه تشریح کوم تاسو ته. اول دغه چې قانون تعقیبوي، ته باید خپل دا کار یعنی اندازه کې چې نن ماته څونه کار پکار دی، زه باید څه شی وکړم. مثلا اندازه ده، زه باید نن 15 ایمیله ولیږم، صحیح شو، اندازه شو. دویم چې دی هغه کوم مسؤلیتونه چې مثلا تاسو سره اوس پراته دي او هغه ستا وخت ضایع کوي، یا مثلا یو کس راځي دروازې ته او دروازه ټکوي، سلام علیکم، وعلیکم سلام، تو سره کینې وخت ضایع شو، کولی شو ته ووایې چې وروره زه چا سره میټینګ نه کوم، سهار نه 2 بجو پورې، 2 بجو نه بعد زما میټینګ نه شول، سمه ده. نو دا به هم ستا وخت اضافه وساتي او وخت به نه ضایع کیږي. بل عمده مشکل په کار وخت کې چې موږ کوو، متاسفانه غواړو هر کار په خپله وکړو، غواړو هم منیجر اوسو، هم صفاکار اوسو، هم ډایرکټر اوسو، هم پروډیوسر اوسو، یعنی په هر کار کې غواړو خپله وکړو. نه، ته باید انتخاب کړي چې څنګه کوم کار باید زه وکړم او کوم کار باید زه بل چاته وساتم. دلته په انګلیسي کې ډیلیګیشن وي، نور چاته مسؤلیت سپارل، دا ډیر زیات مهم دی، ځکه چې متاسفانه موږ په هر کار کې مصروف یو کار هم صحیح نتیجه نه راوړي. د باندې زه به جدا ویډیو جوړوم چې څنګه باید پوه شي چې کوم کار باید ته وکړې او کوم کار ته باید بل چاته وسپاري. یو مشکل زه چې بل په ځوانان کې خصوصا ګورم چې هغوی نه نشي ویلی چې هر کار مخ ته راځي، ها وایي پیزې خوړل ته ځو، ها دا بزنس شروع کوو، ها، یعنی هر څه دپاره یس دی. ته باید 80% شیان ته نه ووایې، هغه مفید واقعا فایدهناک شیان ته باید یس ووایې. که ته هر یو ته ها ووایې نو په نتیجه کې ته یو چیز هم نه جوړېدلی. بل مشکل زه چې ځوانان ګورم چې کله دوی کار کوي، هغه دا دی چې خپل ورځنی کار نه پلانوي. زه شخصا چې سهار ویښېږم، خپل ټول د ورځې کار لیکم چې نن زما دا کارونه دي او دا باید زه ختم کړم، او انشاءالله اکثر ختمیږي. چې یو شی زه ولیکم هغه زه ډېر ختمولی شم، نسبت چې زه سهار پاڅېږم یو رانه پاتې بل تلی نو غټ جنجال کیم چې کوم کار په دې ورځ ختم نه شو سبا ته وړومه. خو په دې مهم دی چې کار ختمیږي. زموږ ځوانان چې راځي د ورځې پلان ته معلوم نه، څنګه چې خوب نه ویښېږي خپل پلان ته جوړ کړه چې نن به ته څه کوې تر شپې پورې، چې شپې کور ته راغلی او فکر پرې وکړه چې نن ما څه وکړل، کوم مې ښه وکړه، کوم مې بد وکړه، کوم کارونه زه کولی شم تقویه کړم. اوس بقیه 8 ساعته پاتې شول. 8 ساعته چې د کار نه څنګه وزګار شوې هغه صرف ستا دي. هغه 8 ساعته به ته تقسیم 2 کړې. 2 ساعته به ته یو څه شي باندې کار کوې چې کوم ستا په آخرت ګټه ورسوي. یو خیریه ارګان سره کار کوي، اسلامي ارګان سره کار کوي، چې هر څه کوي، یو کار وکړه چې هغه واقعا تا ته په آینده کې ګټه ورسوي. بعضې وخت کې د خلکو وظیفې یو داسې ارګانونو کې چې په خپله خیر وي، نو انشاءالله بیا ته کولی 2 ساعته ورنه کړې. که چېرته مثلا ته 2 ساعته کولی شي یو ځای کې ته خیریه کارونو کې کار وکړې، یو اجتماعي بخش کې مسؤول اوسې، یعنې خلکو سره مصروف یې، مشکل نه دی. که چېرته نه یې نو ته کولی شي دغه څه تقسیم په 2 کې 4 ساعته فامیل ته ورکړه، یا د ماشومان بیرون وړي، یا همسایه که راځي، یا د چا د مریضي پوښتنه کوي، نو په دې 4 ساعته کې ختم کړه چې وخت دې پوره شو، سلام علیکم زه لاړم. زموږ بعض ورونه چې چای ته کښېني یقین وکړو چیبرونه به خالي کړي او بیا به موضوع تمامه نه وي، ځکه چې وخت ارزښت باندې نه پوهېږي، وخت ضایع وي. دغه 2 ساعته د ورځې دا جدا وي امرونو. دنیا بدلېدو باندې روان ده، خو متاسفانه موږ اوس هم هملته شاته پاتې یو. زه بعضې ټیم غړي زما چې دي هغوی ته زه همیشه وایم چې څنګه چې نور دنیا مخکې ته به ورسره مخکې ځي، څنګه مخکې تللی شي. چې کوم کار ته کوې، مثلا ته یو ډیزاینر یې یا ته یو ډاکټر یې، د ورځې تا باندې واجب دی چې 2 ساعته په خپل فیلډ کې درس ووایې، او یا غواړې یو بل فیلډ ولولې په هغه کې درس ووایې. ته دایي چې هر مثلا څه غواړې شي، زه ته مثال درکوم، نن انجینر غواړې چې ته یو بل فیلډ کې درس ولولې، فاینانس ولولې، د ورځ 2 ساعته ورکړه، په 2 کالو کې به تا فیلډ کې ایکسپرټ یې. که ته مثلا هر یو فیلډ کې کار کوې، ډاکټر یې، انجینر یې، منیجر یې، چې هر یو فیلډ کار کوې، ډیزاینر یې، یا مثلا پبلک سپیکر یې، یا داعی یې، یا عالم یې، چې هر څوک یې، یا په خپل فیلډ کې ورځ 2 ساعت درس ووایه، یا که چې غواړې په آینده کې جوړ شي د ورځ 2 ساعت درس ووایه، نو تا ته فقط 2 کاله پکار دي ساینس او ریسرچ وایي چې ته په فیلډ کې پوره ایکسپرټ پاتې شي. نو که ته درس نه وایې نو هغه تا باندې ضایع کېږي. نو د ورځې 2 ساعته په خپل فیلډ کې درس ویل ډېر مفید دي،
ته به ډېر زیات ارزښتونه ځان کې پیدا کړي او هغه ارزښتونه باندې به خلکو ته وړاندې کړي. را تکراروم 8 ساعته کار شو، طریقه مې ورته وښودله. 8 ساعته ستا ته شو، ستا فامیل ته، اولادونو ته دی، همسایګانو ته، ورونو خویندو ته، مور و پلار ته 4 ساعته دې ورکړل. 4 ساعته سره بقیه پاتې دي. 2 ساعته یو خیریه ارګان کې کار وکړه، یو چیبل وکړه، خیر کار ته ځان مصروف وکړه. 2 ساعته بقیه خپل درس ووایه، یعنې چې په هر فیلډ کې وایي، یا آنلاین درس ووایه، کولی شي یولرنا ته لاړ شي او سبسکرپشن واخلي، او چې ته غواړې انګلیسي زده کړې، کورس شته دی، یعنې هر ځای ته کولی ضرورت نشته اوس مثلا ساعتونه په ټرافیک کې تېر کړې، په سفر کې تېر کړې. اوس امکانات شته دی چې ته وکولی شي هر څه په خپل کور کې ووایې، خپل اولادونو ته قرآن وایې. مثلا تا ته قرآن زده دی، 2 ساعته د ورځې وخت ورکړه. والله ګوره بعضې وخت کې موږ 10 کلن شو، د مونځ ترجمه موږ ته زده نه وي، ځکه موږ ټایم ټیبل نه لرو. که موږ د ورځې 2 ساعته وخت ورکړو، مونځ ترجمه زده کړو، مونځونه زده کړو، دعاګانې زده کړو، قرآن زده کړو، حدیث زده کړو، نو څومره فایدهناک به وي، نو انشاءالله ډېر مفید به وي. بقیه 8 ساعته ما شخصا تر تقریبا فکر کوم چې 40 کلنۍ پورې فقط نه 25 کلنۍ پورې فقط 4 ساعته خوب میکوم. لیکن اوس نه پیږم چې وزن مې زیات شوی، څه مشکل دی، زه باید اقلا 6 ساعته خوب وکړم. لیکن ساينس دا وایي چې یو انسان باید اقلا 8 ساعته خوب وکړي. لیکن اصل کې خوب ساتو پورې دی، دا خوب سرکل پورې دی چې 90 دقیقو کې یو سرکل د خوب پوره کیږي. که تا 2 ډیپ سرکل په خوب کې پوره کړل، یعنی 90 دقیقې د ډیپ خوب سلیپ وکړو، نو تا ته مشکل نه دی. یو کتاب لیکل شوی وای وی سلیپ، هغه ولې ډېر مفید معلومات پکې لاس سره وړي. خو لیکن خوب ډېر مهم دی، ځکه خوب ونه کې د ویښتو د تلل، د سترګو ضعیفوالی، ډېرې مریضیانې، فکر کوم اوبیسټي هم پکې راځي. نو خوب انسان میموري هم ضعیفه کوي، د ذهن یو بخش وژني چې هغه بېرته بیا نه ژوندی کېږي، یعنې نیورونز ته ډېر نقصان رسوي. همداسې نور ډېر نقصانات دي چې نه غواړم په باندې ډېر تفصیلي بحث وکړم. غواړم تاسو ترجمه کړم چې ورځې تاسو تقسیم په 3 کوئ، 8 ساعته کار، 8 ساعته تقسیم بیا په 2 کوئ، فامیل، درس، خیریه کار، او 8 ساعته بقیه خوب ته ورکوئ. که دا تاسو تعقیب کړئ، داسې وکوئ وایي زه یو میاشت دا کار کوم، که نتیجه مثبته نه وه، سبحان الله، نتیجه مثبتې دا چې وکړو، یو کامیابه، آباده، سوکاله، خوشحاله او یو انسان به چې دا کاران د لاس سره وړي دي، نتیجه به کامیابي ده او څوک نه غواړي کامیابه شي. که دا ویډیو فکر چې مفید و تا ته، نو حتما یې شیر کړه تر څو نور خلک هم ګټه واخلي. ته بلې ویډیو پورې چې څنګه زه پوه شم چې کوم کار باید زه وکړم او کوم کار باید چاته ورکړم، منتظر اوسئ. تا ته پورې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.